زما قابل قدر مسلمانانو ورونو داسې دا څومره عبادات چې موږ تاسو کوو د هر عبادت ځان ته یو خاصیت دی ذکر چې دی دا په اعمالو کې بهترین عمل دی صحابو تپوسو کې یا رسول الله ای الاعمال افضل په دې عملونو کې بهترین عمل چې آخرت کې په ډیر اجر ملاویږي الله په ډیر راضي کېږي کوم نبی کریم علیہ السلام ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذکر الله چې ته دنیا نزي صاحب جب الله 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 سبحان الله الحمدلله دا صاحب جب ذکر اعمالو کې بهترین عمل بیا صحابي تاسو کې اي الناس افضل په دې خلقو کې کوم سره الله په نس غره دي بهتر دي الذاکرون الله کثیر والذاکرات اغه نارینه او ښځه چې الله ډېر ډېر یادوي دا الله په نس ډېر بهتر جناب نبی کریم علیہ السلام په خپل معمول دا ابو داود شریف حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیان هر وخت الله الله سبحان الله هر وخت به الله یاد بل حدیث کې راځي کان لصدر رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز کعزیز المرجل نبی کریم سینې رب الله الله आवाज را څومره انسان ذکر ډیر کې دومره الله ته ډیر نږدې بلکې د تمام اعمال روح چې دی هغه ذکر ګوري دا انسان دی یو دا بدن دی یو دی بدن کې دند روح دی دا روح چې دی بدن کې دا بدن خسته ښکاري دا روح و چې بیا سړی ته نه ډریږي یریږي ته بد شکل شي دا روح چې دی بدن کې دی بدن نه نفع میلاویږي سترګې لیدل کې غوږونه اورېدل روح ووتل بیا سترګې لیدل نه کوي غوږونه اورېدل دی بدن نه څه پیدا بیا نه میلاوي دا روح وي نو دا بدن به روغ رمټ وي کله چې روح ووتل دا بدن خبر کې کېده 3 ورځې بعد لاړ شه دا به خاورې دا بدن چې داسې یو ځای ساتي دا څوک ساتي دا روح کمال دغه شان چې زما وروڼو د ټولو عبادتونو روح چې دی ذکر دا مونځ موږ تاسو کوو د مونځ بدن دارې چې اول به ولاړې بیا به رکوع ته لاړ شي بیا سجدې ته د مانځه روح چې دی هغه ذکر دی اقیم الصلاة لذکري الله وایي مونځ کوه مونځ کې ما یادوه یو زموږ ستاسو میز دی موږ ستاسو مونځ کې په خوله باندې الحمدلله رب العالمین وایو لکه ټیپ چې لګیا او سوچ ورته نه یاد اصل کې دنده د زړه دي ته په مانځه باندې ولاړې او دنده دې زړه کې تا ته الله یاد سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کو یا حضرت صاحب ته څنګه مونځ کوي هغه زه چې کله نه تړم زه دا سوچ وکم چې زه د پولي صراط ته پاسه ولاړم لاندې جهنم دی پاسه د الله عرش عظیم دی که زما د اموز الله ته پسند ناغی نو مخې ته جنت ته به مې تیر کړي او که ناپسند شو لاندې جهنم ته به مې غورځوي د مانځه د اول نه اخره پورې ما دا سوچ دا موږ څومره کارونه کوي دا ده 150 کارونه زه دا موږ نو د مانځه روح چې دی هغه ذکر دارنګې اوس روژه مخې ته را روانه ده روژه کې خوراک څښاک بند کې دا د روژې بدن دی د روژې روح د الله ذکر دی قرآن حکیم کې ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم 10 روژې او کم 10 پوره کوه خو ما به یادوي یری به مې نه دارنګې حج دی موږ تاسو حجونه دی الله نصیب حج کې خانه کعبې نه چاپېره چکر صفا مروه منځ کې عرفات کې مزدلفه کې ودرېدل دا د حج بدن دی د حج روح چې دی هغه الله ذکر دی واذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم الله وایي کله د حج عمل کې ما به یادوي ډېر تمام اعمال روح چې دی ذکر الله بلکې دا دنیا چې
څو پورې دې کې ذکر الله دا دنیا روانیږي نه. مسلم شریف حدیث لا تقوم الساعة على احد يقول في الارض الله الله. زمکه کې یو سړی الله الله کې د زمکه روانیږي نه. کله چې الله الله والا ختم شي بیا به روانیږي. دا څنګه وانه زمانونه موږ تاسو د قیامت په ګیټ کې ولاړ یو. دا نن سبا چې کومې فتنې اینې روانې دي. رمضان کې به حرمینو کې 50-50 لاکه خلق دا تلاوتونه ذکرونه طوافونه داسې ملګري موږ سره و چې یو ختم به د شپې کوي یو دروازې. نن حرمین بند حرم شریف کې ته چې درجه ګورې 40-50 کسان به تا ته په نظر راځي. پاسه جماعتونه څه خوشي. نن سار د قطر نه ملګري ټلیفون وایي جړل دلته سرکاري کسان ناسي اوس دې باره کې سوچ کوي چې جماعتونه بیا بند کړو. دعا وکړه چې الله جماعت بند کړي. جماعتونه بند دا حالات را روان دي. نو په دې وخت کې موږ تاسو د قیامت په دې ګیټ کې ناست یو. مذاکرین به څنګه ختمېږي؟ اول به دا فتنې شروع شي. دا فتنې به روانې جنګونه قتل و قتال. آخر کې به حدیث چې د یمن نه به یو هوا راوالوځي دا څومره الله والا دي دا نه به ساول شي. قیامت به په کومو خلقو راځي؟ لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس. بدترین خلق چې نه خور پیژني نه مور پیژني. د قیامت علاماتو کې دا ده چې ویکثر شرب الخمر شراب نوشي به ډېره شي. نن لاړ شي په هوټلو کې شراب د اوبو کو نسکله کېږي. ویکثر زنا زنا به ډېر شي. ویقل العلم علم به کم شي. نن حقیقتا علم ډېر کم کوي. صحیح علم دغې ته نه وایي چې د قرآن او حدیث وایي. علم هغې ته چې په هغې باندې عمل وي. اشد الناس عذابا من لم يعمل بعلمه. اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم يعمل بعلمه. صح عذاب هغه ته ورکوي الله چې خبردار وي بیا عمل نه کوي. عالم دی یوازې دا نه دی چې سند یې اخیستی وي. سړي ته پته ده غلا حرام ده غلا کوي. رشوت حرام دی رشوت اخلي. سود حرام دی سود کوي. سره د علم نه چې سړی ګناه کوي ده ته سخت ترین عذاب. نن سبا د ګناه په سمندر کې موږ روان. نو استغفار ذکر ډېر ډېر کوئ. داسې نه چې زموږ ستاسو خاتمه په بل طرف روانه شي. دې وخت کې ګناه نه بچ کېږي. کثرت ذکر هر وخت چې دی تصویر په لاس که تصویر در سره نه په دې لارې روانې قدمونه اخلي. یو قدم اخلي سبحان الله بل اخلي الحمدلله. ذکر ډېر ډېر او ذکر چې یو سړی ډېر کوي نو دې سره یو د الله عشق لکې پیدا کوي. یو دې سره سړی ګناه نه بچ کېږي. نو کثرت ذکر چې دی کور کې ډېر کوئ په خپله کوئ. دې فتنو نه به محفوظ شو. او که دا کار نه کوو نو فتنو سمندر را روان دی چې څه به زموږ ستاسو په ژوند کې کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب